او د روجې نیولو درېیمه فایده دا ده چې ستاسو کمه عزمه ده دا هم ورسره بهتروالي طرف ته راځي او تاسو ته د معدې چې کومې مسلې دي دا هم ختمېدو طرف ته ورسره ځي او داسې ورسره د ختمېدو طرف ته ځي چې کله تاسو بار بار خوراک کوئ نو دا بار بار خوراک ستاسو په عزمه باندې پریشر راولي او کله چې انسان روژه نیسي نو د دې پریشر او د دې بوج کموالی راشي او کله چې د دې کموالی راشي نو بیا ستاسو چې کومه عزمه ده او معده ده دا په بهتروالی طرف ته کار شروع کی او بهتروالی طرف ته ورسره درومي چې دې ته موږ په میډیکل کې ډایجیشن سیستم ریلیکسیشن وایو او د روجې نیولو درېیمه فایده دا ده چې ستاسو کمه عزمه ده دا هم ورسره بهتروالی طرف ته راځي او تاسو ته د معدې چې کومې مسلې دي دا هم ختمېدو طرف ته ورسره ځي او داسې ورسره د ختمېدو طرف ته ځي چې کله تاسو بار بار خوراک کوئ نو دا بار بار خوراک ستاسو په عزمه باندې پریشر راولي او کله چې انسان روژه نیسي نو د دې پریشر او د دې بوج کموالی راشي او کله چې د دې کموالی راشي نو بیا ستاسو چې کومه عزمه ده او معده ده دا په بهتروالی طرف ته کار شروع کی او بهتروالی طرف ته ورسره درومي چې دې ته موږ په میډیکل کې ډایجیشن سیستم ریلیکسیشن وایو